محترم رور حافظ حمید الله صاحب د فراه ولایت اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای ډېر ادب دی. د یو چا څخه مې واورېدل چې که یو څوک ادب دی خپل ذکر خپلې کور والا ته په خوله ورکړي، وای دا کار ګناه نه ده. وای په دې اړه که معلومات راته راکړي. محترم وروره، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایو هغه خوله چې په هغه باندې د الله ذکر کیږي، په هغه باندې قرآن ویل کیږي، په هغه باندې لمونځ کیږي، هغه خوله چې کلمه باندې ویل کیږي، په هغه خوله باندې ذکر نیول ادب دی، یا ذکر باندې هغه خوله ایښول دا حیوانیت دی. نو لہذا ډیر ادب دی که ښځه د خاوند ذکر ته خوله وروړي یا خاوند د ښځې فرج ته خوله وروړي، دا حیوانیت دی، دا کار مکروه تحریمی دی. وګورئ فتاوای فریدیه مسائل شتا. والله اعلم بالصواب.